ژوند میډیا چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د ګونګړي نښان هم ووهئ چې راتلونکي کې موثق تازه خبرونه تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي. د محمد شهزاد ګناه څه ده؟ شهزاد محمدي هغه نوم دی چې د افغانستان کرکټ یې تر لوړ منزله ورسوه. همدا شهزاد و چې د هیوادونو په وړاندې سلیز ووهلې. همدا شهزاد و چې خپلې بریدګرې توپوهنې په شل اوریز نړیوال جام کې د سویلي افریقا قوي لوبډله تر برید لاندې نیولې وه. هغوی وویرول چې لوبه به بایلو. که څه هم افغانستان هغه مهال د اوس په څېر قوي نه و. شهزاد موږ ته اکثریت لوبې په یوازې سر ګټلې. افغانستان ته یې سیریزونه وګټل او د پام وړ لوبې ترسره کړلې او لا هم روان دی. نږدې څو ورځې وړاندې د آیرلینډ په وړاندې سلیزه ووهله. افغانستان چې کله بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ د زیمبابوې کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ یوازینی پرمختګ شهزاد بله. خو ځینو هغه احساساتي هیوادوال چې په یوې سلیزې شهزاد ته اتل وایي په یوې کوچنۍ غلطۍ هم شهزاد تحقیروي. حتی ځینې مشهورې رسنۍ هم دا کار کوي. د شهزاد انځورونه په بېلابېل ډول جوړوي. د پاکستانیانو او ګلخانانو ته ځان د هغوی خواخوږی جوړوي. اوس هم بیا دا بغیرتي پیل کړه. هر څه موږ هېر کړل. 100 ډوله ټپې مو ورباندې ووهلې. ښکنځل مو ورته وکړه. که موږ په واس کې وای د افغانستان تذکره مو هم ترې اخیسته. دا شهزاد دی. شهزاد محمدي هغه چې د افغانستان د کرکټ د پایل څخه بېلې د ډېرو افغانانو بل کوم لوبغاړی نه پېژانده او نه هم د ده په څېر بل لوبغاړي کارکردګي درلودله. ما ډېر کندهاري دوبله فلمونه کتلي. هلته به یې په ژباړه کې د ویراټ سیچن پر ځای د شهزاد نوم اضافه کوه. خو نن شهزاد هیرو او هر ډول چې مو په وس کې وي سپکاوی کوو. دا سپکاوی یوازې عادي خلک نه کوي. د ټولنې هر قشر کې ځینې کسان ملا ورته تړلې ده. کله چې شهزاد په اسیا کپ کې د هندوستان پر وړاندې سلیزه ووهله دا هم پر ځینو افغانانو ښه ونه لګېده ځکه د بل هیواد سره د مینې په افراط کې خپل هېر کړ. د دې پر ځای چې پاکستاني رسنۍ زموږ لوبغاړي وټکوي موږ تر هغوی مخکې څو چنده د هرې ملي لوبغاړي په وړاندې بېځایه توند غبرګون ښودلی وي. که نن نبي یا هم رشید اتل دی سبب یې په یوې کوچنۍ غلطۍ هر څه هېروو. د دې پر ځای چې ستاینه یې وکړو ویاړ ورباندې وکړو نور هم زړونه ورماتوو. موږ چې له پرمختګ څخه لرې یو ښه یو ځکه نشو یې زغملی. خو یوه خبره باید هېڅکله هېره نه کړو چې شهزاد زموږ اتل و، اتل دی او اتل به وي. درنو لیدونکو په وروستۍ کې بیا هم له تاسو څخه په احتراما هیله کومه چې زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د ګونګړي نښان هم ووهئ تر څو راتلونکي کې نور مطالب تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.